فصاحت و بیان حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله بد گنی بلیغ من الرجال. بلاغت بهترین صفت ده. فصاحت بلاغت قرآن فصیح و بلیغ ده. دلته څنګه وی چې الله تعالی بد گنی بلیغ من الرجال؟ دای تفسیر کې بلیغ نه کوم بلیغ مراد ده؟ الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقره. اغا بلیغ چې خوراک کوي په ژبه لکه غوایي چې خوراک کوي په ژبه. د حیواناتو کې د غوایي عادت دا ده دا واښه یو وارې په ژبه دا اوږده ژبه پسې راوباسي په ژبه کې راتاو کې بیا یې راښکي. اوس ژبه چې د وښو نه راتاوي په دغه وښو کې ګګولي که په دغه وښو کې ازغی وي ښه بد تمیز نه کوي دا راتاوي. دا د بعضې خلکو ژبې داسې د کنټرول نه وتلي نه نیک پرېږدي نه بد پرېږدي. دغه ژبه یې ذریعه د معاش ګرځولي. یتخللو دا بلیغ نه یې دا بلاغات چې دا اوس مخکې مو په اشعارو کې خبر چې کړه دا چې دا ځان کلک مجاهدین بولي دا په شیخانو چې ردونه کوي لږ څو اشاره ورکړو دا د خدای د رضا دپاره د غاړې تازه کوي چې دا نه یې بیا ویي دا یې ذریعه د معاش ګرځولي. چې ذریعه د معاش دا ژبه ګرځولې ده نو که د یو چا په صفت لګیا شو په اشعارو کې نږدې چې نبوت ته ورسي. د جانب مقابل چې په غم زم لګیا شو هغه به فاسق وي دی د کفر غوندې الفاظ ورته استعمالوي. بیا که سبا ته یغه قدرت و بیا هغه مقام ته رسي. دا بل بیا دا خبریالان دي په راډیو کې نن د چا صفت کوي سبا ته بیا د چا صفت کوي. خو په دغه الفاظ وی دغه بلیغ دي لغات استعمالي ژبه یې ذریعه د معاش ګرځولې ده ذریعه د معاش. بس نو بیان ده چې نن دغه حکومت راغی دغه صفت کوي دغه بل جانب مقابل زنګ بیان دی چې بیا سبا ته د مقابل حکومت راغی بیا دغه صفت کوي د بل جانب بیا په ځم باندې لګي ځکه دې کار د روپۍ سره ده. نظریه خبره خو نه ده. قلعه پلا کې یو سردار و کله به مسلم لیګای شو کله به پیپلای شو کله به هغه چا ورته وخت کې ویل چې سړی به نظریه معلومه وه تر کله یو تنظیم ته وړې کله بل دوی ما نظریه معلومه ده د ما نظریه د حکومت کرسۍ خلک را سره اوړي زه خو نه اوړم. کله حکومت پیپلز راشي کله حکومت مسلم لیگ راشي ما د کرسۍ سره کار ده دی راته بدلیږي. زه د خپل نظریه نه اوړم نو چا بس دغه نظریه د ذاتي روپۍ سره کار ده. دا تخلل ده. خدای پاکم دی وساتي ډیر واعظین دغسې دي. نو دغه بیانونه چې ذریعه د معاش ګرځولې ده دغه ژبه د غوایغ ژبه شوه ازغیم په ریبي و ګلانم په ریبي د دغه ځم بیان ده داسې بلې خدای پاک مبوز کوي. نور چې هغه بلاغت وي هغه فصاحت وي چې د قرآن او د احادیثو خدمت پکېږي د شریعت اصول موافق ده خو یو بهترین صفت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بلیغ الناس د دنه بل لوی بلیغونه ترته نو لوی فصیحونه دا خو بهترین صفت ده. دا بل بیا ادب دی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لوښي الماخستان پټویه د ژی خوله تړیه دروازې بندویه چراغ مړکویه ولې کله موږک راشي د چراغ شیطان چراغ پلته کش کی او کور ټول ور واخلي. مخکې مکه یاد وي دا حدیث مې ویلی و نبی علیه السلام په لمانځه موږک پلته راکش کړه دا پیجي باندې یو قدر درهم وسو او یو بل واقع په کلي کې پېښه وه دی ویده و دغه شیطان چراغ به داسې په پیالو کې دوی تیل اچولی و پلته یې راکش کړه بله دی ویده دی هغه کالي ور واخیست چې تر څو ویښېده کور ټول وسو. نو نبی علیه السلام شفقتا دا آداب موږ ته بکر که ګورې دا خو حکم شرعي په دوی پورې څه نه ده تړلی خو په موږ شفقت ده. لوښي خوله پټوئ داسې نه وي چې موزي شیان هلته څه خوراک و چکاک پې وکړي تاسې به تر مریضان یې
ژ خوله تړی د سنی چې مار شی ورننوځي تاسو به بیا تکلیف یې دروازه بندوي د سنی چې موزي شیان راشي لیوان او سپیو بل شی راشي د ضرر شی راشي غل راشي تاسو ته تکلیفي چراغ مړکوي دغه چراغ چا ضرر وي کې خطر وي کې دي حتی مخکې موږ تاسو ویلو چې اور مړکوي د نغري اور مړکوي دا شفقت الفاظ دي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په باران کال سیراب کال کې چې سفر کوو نو اوخانو ته د مځکې خپله برخه ورکوي څه معنی چې وطن شین وي اوښ مسلسل مزل مه پکه څه وخت مزل څه وخت بیا پرېږده چې خپل خوراک وکړي خپله خېټه مړه کړي خو که داسې و چې د قحطۍ کال و وچوبي وه په لارې واښه نه اوبه نه پیدا کېده نو بیا په لارې مرکې مه که چې په مزل په تابه کوي دلته ولاړ ولې د اوښ دپاره ضرر ده هلته به بیا واښه نه پیدا کېږي شپه به وږې تېروي اوبه به نه پیدا کېږي شپه به تږې تېروي نو مخکې تر دې نه چې د مازغه ویلې کېږي نقیه فبادرو بها نقیها دا معنی دغه وخت یې مه رسوئ چې د بدن مازغه یې ویلې کېږي کوشش پکې حضرت پیغمبر علیه السلام شفقتن فرض نه ده واجب نه ده شفقتن شپې په لارې په مزل ځایه خوب درغی اړول نو د عمومي لار کې مه څملیه د لارې په غاړه مه څملی لږ د لارې نه یوه طرف ته واړوئ ولې د تجربې د نګاه نه په دا لارو به مخکې مزلې ډېرې وې خو قافلې نه دلته چیرې غوښه لوېدلې دلته چیرې ماړی ټوک تر لوېدلی دلته یو بل شی تر لوېدلي دا درندګان عادت وي د دغه سره نو شپې راکوزېږي لارې ته خلک یې ویني نن دی راځي په دا لارو دغه شیان ګوري حتی مخکې موږ تاسو ویلو چې لاسونه مینځئ د مړی نه بعد ولې دغه بدبویي ته حشرات راځي دا کوشش کوي دا د بعضې خواصو بیان چې هغه کوي حیات الحیوان دا شونی نه ده څوک شینی ورته څوک کونډی ورته دا نه د مال پورې چې نښلي دغه قوه سامعه ډېره تیزه ده یو میل لرې غږ اوري وایي پخوا به غلو مشهوره غلو غلا په دی کړه دا د اوښانو شپول چې وي چې دا چیرې اړولې دلته طبعا شینې څه تر توی وي وایي یو میل لرې چې د اوښانو د پښو ترپی واوري دی د لارې طرف ته را روان شي چې هغه دغه ځای ته را رسېږي دی هم خو کنکی شی ده که نه مزل سوکه ده دغه ځای ته ځان را ورسوي چې اوښ پښه کېږدي دی د اوښ په پښه ور وخېجي ور پورته شي خپل مزل ته ځای ته ځان برابر کړي یو میل لرې غږ اوري نو شین هم لارې ته منډې وهي نور خو څه کوي نو لارې نه نبي اسلامي په لارې مه اړوئ چې شپې خوب ضرورت شو د لارې نه په یوه څنګ باندې څملی او بل حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بل باب کې بیا شفقتن وي د بام په سر د سړی چې تر بام دیوال نه یې راتاو په بام دې نه څملي ولې د لوېدنو خطر ده ډېر خلک رغړي خوب یې بې ځایه نه لوېږي بیا یې تفصیل کړی د شراحو یو سړی په مځکه چې ویده یم په کټ کې ویده کېږي چارپایي کې بام په سر باندې هم کټ ورته کېږدي بام او د کوزې مځکې دته فرق شته دی هسې په کټ کې عادت ده په کټ کې ویده کېږي نو که په بام دیوال راتاوي که نه یې راتاو د لوېدلو خطر یې نشته نو که داسې څوک وي چې مطمئن وي د بام په ویده کېدلو کې د لوېدلو خطر نه وي یا عام عادي خوب د چا دغسې ده چې خوب کې ورخطا نه ده بېغمه نرم خوب په د یوه ځای باندې کې اوړي را اوړي نه نو هغه ویده شي یا بام غټ ته دغه چاته اوس یو میل مځکه ده د هغه خبره خو دا مابین کې چې ویده شي د لوېدلو خطر نشته بیا وایي پروا نه لري دا هلته چې اوس بام کنکی ده سړی ناړامه ده اوړي را اوړي او دیوال شی تر تاوره د داسې جګ چې به اوس شپې واوړي او ځان را چاپ کړي نو نبي علیه السلام شفقتن دا حکم کړی ده چې په داسې بامو باندې مه ویده کېږئ چې د لوېدلو خطر مه یې پکې دا بل باب کې
بیا د نصیحت په باب کې خبره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د موږ د حال لحاظ کوو وعظ به کله کله راته کوو د دغه دپاره چې زړونه مو تنګ نشي د علم نه د وعظ نه. دا بل روایت کې ابي صالح چې وی دلته نسخې دوه قسمه دي، معلومه مجهوله. که معلومه شي چې سئلت عائشة بیا به د مرفوع وي نائب فاعل به وي، او که معلومه صيغه شي وایده به بیا منصوب وي مفعول به وي. سألت عائشة و ام سلمة کوكب لیکي چې دواړه نسخې شته، مجهول هم شته سئلت معلوم هم شته. که مجهول شي بیا به عائشة و ام سلمة نائب فاعل وي مرفوع به ویل کېږي، او که هغه معلومه شي چې سألتو شي ابي صالح د ځان حال ذکر کی بیا به عائشه او ام سلمہ منصوب ویل کېږي مفعول بشي. چې کوم عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محبوب دواړه وی هغه عمل چې همیشه یې سړی کوي اگر که کمی خو چې دوام کوي په عمل باندې هغه عمل حضرت نبی علیه الصلاه والسلام ته محبوب. او موږ تاسو بخاری شریف ته کې چې دا حدیث ویلی و الیه په ضمیر کې مو دوه احتمال ذکر و، الله ته ضمیر راجع کېدن، رسول الله ته راجع کېدن. احب د اعمالو الله ته هغه د چې ادومي، احب د اعمالو رسول الله ته هغه د چې ادومي. ځکه د دواړو په نظرو کې خو فرق نشته، خو کوم شی چې الله ته محبوب رسول الله ته محبوب ده، کوم شی چې رسول الله ته محبوب هغه الله تعالی ته محبوب ده. نو چې کوم شی ادومي هغه محبوب ده.